سلامونه نیکې هیلې او احترامات. خوږو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې غواړم چې د انسان د حافظې په اړه لږ معلومات تاسو ته ورکړم. تاسو به د انسانانو د حافظې په اړه ډېر څه اورېدلي وي، خو په دې ویډیو کې غواړم د انسانانو د حافظه هغه برخه کومه چې معلومات ذخیره کوي څومره وي او څومره ظرفیت به ولري. نو ویډیو تر پایه وګورئ. درنو دوستانو، په عکس کې چې کوم شین ځای تاسو ته ښکاري، نو په دې انځور کې تاسو دا شین رنګ وینئ، دا د انسان حافظه ده چې تقریبا 1000 TB ده چې له 100 میلیونه GB سره مساوي کېږي، او په دې کې 3 میلیونه ساعته ویډیو ضایع کېږي چې لیدل یې تقریبا 300 کاله وخت نیسي. یعنې که چېرته حساب ورته وګورو، دغه ډېر کوچنی شین ځای دی او دا که یو انسان 300 کاله ژوندی وي، د هغې لپاره دا کار کوي. دا د الله تعالی حکمت دی او پاکي د هغه ذات لره چې موږ او تاسو ته یې بې شمېره انعامات راکوي.